ترجمان د کتابونو او تفسیر حماسي د زړګي تند ماتوي دستا تقریر حماسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعضی مسلمانان ورونه پوښتنه کوي چې د عاشورا د ورځې روزه نیول څرنګه ده. نو مسلمانانو ورونو د عاشورا د ورځې روزه نیول په اول د اسلام کې دا واجبه وله، یعنی اول د اسلام کې د دې ورځې روزه نیول په مسلمانانو باندې واجبه وله. بیا دا حکم چې دا منسوخ ګرځېدلی ده. خو اوس د عاشورا ورځ روزه نیول څنګه ده؟ د موږ حنفي فقها کتابونو کې داسې لیکي، وی که چیرته یو سړی تنها 10مه ورځ د محرم روزه نیسي نو منفردن دا روزه مکروه تنزیهي ده، ځکه په دې کې تشبه له یهودانو سره راځي. نو که غواړي چې له کراهیت نه وځي بیا داسې چل وکړه، یعنی مستحب سنت بیا دا ده چې یا 9مه د محرم او 10مه د محرم دواړه ورځ روزه ونیسه، یا 10مه ورځ او 11مه ورځ دواړه ورځې روزه ونیسه. نو دا د مونږ د حنفي فقهاو رایه ده. علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله رد المحتار کې ذکر کړی ده، او تحتاوی علی المراقی کې او نور علما او علامه زکریا صاحب کنز المتواری کې امام بخاری رحمه الله باب کدی باب صیام یوم عاشورا، روزه نیول د عاشورا د ورځ. رسول صلی الله علیه وسلم به د دې ورځې د روزې تعهد کو. الله دې جوړ مولره، الله دې مونږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د دې ورځې روزه ونیسو. د زړګي تند